د خاوند د حقوقو نه یو عمده حق او اساسی حق په خپل ښځې باندې دا دی چې ښځه باید د خپل د خاوند رازونه او اسرار پټ وساتي، هغه د خلکو ترمنځ او د ښځو ترمنځ افشا او خپاره نه کړي. همدارنګه د ښځې اساسی او عمده حق په خاوند باندې دا دی چې خاوند به د خپل ښځې اسرار او پټ رازونه د خلکو او د ښځو ترمنځ نه خپروي. الله رب العزت په سورة الاحزاب کې 72 آیت کې فرمایي ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الله رب العزت فرمایي چې موږ دغه امانت آسمانونو ځمکې او غرونو ته وړاندې که نو هغوی یې پورته کولو ته تیار نشول او ورڅخه وویرېدل، خو انسان هغه پورته که بېشکه هغه غټ ظالم او جاهل دی. مراد د دې امانت نه د الله رب العزت کلام دی. نو د الله په کلام کې د خاوند او د ښځې د حقوقو اصول او څرنګوالی بیان شوی او دا انسان منلی دی. له ښځې سره د خاوند امانت دا دی چې د هغه په غیاب کې د خپل خاوند د کور ساتنه او حفاظت وکړي. الله رب العزت په سورة نساء کې 34 آیت کې فرمایي حافظات للغیب بما حفظ الله. د مسلمانو ښځو صفت بیانوي، هغوی د فرمان مننې خوی لري او د نارینهو په غیاب کې د الله تر ساتنې او څارنې لاندې د هغو د حقوقو ساتنه کوي. د خاوند د امانت په ساتلو کې دا هم راځي چې پردیو او نامحرمو سړیو ته ونه ګوري. الله رب العزت په سورة نور کې 31 آیت کې فرمایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. ای پیغمبره مؤمنو ښځو ته ووایه چې خپلې سترګې تر کنترول لاندې وساتي او د خپلو عورتونو ساتنه او حفاظت وکړي. دا د خاوند امانت دی ښځې سره چې پردیو او نامحرمو سړیو ته به نه ګوري. په بازارونو کې د ډیر تګ راتګ نه کوي، له پردیو سړیو سره د ډیرې خبرې نه کوي او نن ورځ چې موږ تاسو وینو خیاطانو ته د ډیرې نه ورځي او له هغو دکاندارانو سره د هم ډیر اختلاط نه کوي چې خپلې ژمنې پلورلي او د نورو ناموسونه پیري.